د تاریخ لومړی نژادي جرم پر ځمکه نه بلکې په اسمان کې وشو او لامل یې یوه کلمه وه. یو باوقاره شبه روح د آدم علیه السلام په بدن کې له سر څخه داخلېدو. ټولو ملایکې د دې نوي مخلوق د درناوي لپاره سجده وکړه، خو یو څوک لرې ولاړ و، ابلیس علیه لعنت الله. د هغه سجده یوازې بدني حرکت نه و بلکې د تواضع ازموینه وه. خالق ترې وپوښتل څه شی دې منع کوي، ولې سجده نه کوې؟ دلته به دام کې ولوېد، مادې ته یې وکتل، امر ته یې ونه کتل او ویې ویل زه تر هغه غوره یم، زه دې له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې. تکبر پرې غالب شو نو جنت یې وبایله، ځکه ځان یې له بل سره پرتله کړ چې هغه برتري وویني، نه دا چې خپل کمی وویني. زه له فلاني نه غوره یم هماغه کلمه ده چې تا له پرمختګه منع کوي. روژه د زه د ماتولو میاشت ده. نن خپل زړه وڅاره آیا خلک د هغوی د ظاهرو یا شالیدونو له مخې قضاوت کوي؟ په یاد ولره چې ابلیس د ظالمانه پرتله له امله وشړل شو. په رمضان کې خپل تمرکز د خپلې خټې په سمولو کې واچوه، د دې پر ځای چې د نورو خټه ورته نښت.